سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو، نن درته په یوې ویډیو کې هرکلی یم، په دې هیله چې د خوښۍ وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ یاران کلیک یوټیوب چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بل نشان هم کلیک کړئ تر څو هر اعلان تر تاسو پورې در ورسیږي. 21 کلنه نجلۍ له 15 حیواناتو سره دا کار کړی دی. 21 کلنه هسپانوي نجلۍ لیدونکي ځان ته حیران کړي دي. دا چې په نړۍ کې د حیواناتو سره په نږدې اړیکو باندې پېژندل کېږي، د 50 ډولو حیواناتو سره تر اوسه پورې په ډېره نږدې شوې ده او د هغوی سره یې نږدې اړیکې او شناخت پیدا کړی دی. نړۍ ځان ته حیرانه کړې ده. ازیبیلا چې تر اوسه پورې صرف 21 کلنه عمر لري، د 50 ډوله حیواناتو سره د نږدې څخه شناخت لري. دا شناخت عام نه دی. ازیبیلا د دې حیواناتو سره نږدې اړیکې جوړې کړې دي. ځینې ان د کوچنیوالي څخه رالوی کړي دي او مرسته یې ورسره کړې ده. دې پیغلې تر اوسه پورې د ډېرو خطرناکو حیواناتو سره ځان اشنا کړی دی. د خطرناکو ماهیانو سره دې ځای یو ځای لامبلي دي او د هغوی سره یې ډېرې نږدې اړیکې پاللي دي او هیڅ ډول زیان یې هم ورڅخه نه دی لیدلی. د زمریانو، کوچنیو اولادونو سره هم دې ډول کړنې ترسره کړې دي. د هغوی سره یې تفریح کړی دی، ورڅخه یې ډول ډول انځورونه اخیستي دي او بیا یې دا ډول انځورونه په انسټاګرام کې د خپل شخصي حساب څخه د نړیوالو سره شریک کړي دي. یوه بله وحشي حیوانات چې ډېر انسان ورڅخه سخت ویره لري او ان نوم څخه یې ډارېږي، ماران دي. ازیبیلا د مارانو سره هم ډېر شناخت لري. هغوی د ځان سره اموخته کړي دي. تر اوسه پورې د ګڼو مارانو سره یو ځای انځورونه اخیستي دي او وخت یې ورسره تېر کړی دی. ملګرو، دغه وه زموږ ویډیو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوي نو حتماً در سره شیر کړئ. دوستانو، زموږ ویډیوګانې فحشا خپرول نه بلکې تر تاسو پورې د جنسي اړخه معلومات درکول دي.